ملزم یو 15 کلن ماشوم و. د یوه سټور څخه د غلا پر مهال نیول شوی و. د تېښتې کوښښ پر وخت د ګارډ سره په کشمکش کې د سټور یوه شیشه هم ماته شوې وه. قاضي د پولیس څخه د قضیې اورېدو وروسته د ملزم نه پوښتنه وکړه چې آیا واقعي تا غلا کړې؟ ماشوم وویل هو، ما یو پاکټ پنیر او ډبل ډوډۍ غلا کړي. قاضي وویل ولې؟ ماشوم وویل زما ضرورت و. قاضي وویل په پیسو به دې رانیولی وی؟ ماشوم وویل پیسې نه وې. قاضي وویل د کور څخه به دې راوړی وی؟ ماشوم وویل زما کور کې یوازې مور ده، هغه هم مریضه ده. ما ډوډۍ او پنیر هغې ته وړل. قاضي وویل ته کوم کار نه کوې؟ ماشوم وویل په یوه کارواش کې مې کار کوه. یوه ورځ مې د مور خدمت لپاره رخصتي وکړه. زه یې د کار څخه وشړلم. قاضي وویل تا به له چا مرسته غوښتې وې؟ ماشوم وویل له سحر څخه مې کوښښ وکړ، خلکو مرسته ونه کړه. تحقیقات ختم شول. قاضي خپله فیصله واوروله. غلا او په ځانګړي ډول د ډوډۍ غلا یو حیرانونکی جرم دی. دغه جرم ذمهوار موږ ټول یو، زما په شمول هغه خلک چې دلته ناست دي. دغې غلا مجرمان دي. زه د ځان په شمول په صحنه کې ناست ټول خلک $10 جریمه کوم. هیڅوک حق نه لري چې له دغه ځایه پرته د جرماني ووځي. قاضي له خپل جب څخه $10 وویستل او پر میز یې کېښودل. همدارنګه د سټور مالک $1000 جریمه کوم چې دغه ماشوم سره یې غیر انساني سلوک کړی او پولیسو ته یې حواله کړی. که چېرې په 24 ساعتونو کې جرمانه جمع نه کړي نو سټور باید وتړل شي. دا هم وایم چې سټور والا په شمول حاضرین باید ټول جرمانه ماشوم ته ورکړي او ورسره بخښنه هم وغواړي. د فیصلې له اورېدو سره ټول حاضرین په ژړا ول او ماشوم حیران د قاضي لوري ته کتل.